سلامونه، وخت مو په خیر. کابل ښار کې د 5مې حوزې امر د مقناطیسي ماین په یوه چاودنه کې شهید شو. د ولسمشر لومړي مرستیال په نوموړې چاودنه د طالبانو کار بللی او ویلي دي چې له دې ډلې به یې غچ واخلي. لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر جوړولو توپوګرافي سروې چارې پیل شوې دي. دغه هوایي ډګر به د افغانستان په کچه د لویو هوایي ډګرونو څخه وي چې په 60 جریبه ځمکه باندې تر 2013 زیږدیز کاله پورې جوړیږي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر وایي اغېز لرونکي هیوادونه د وسلوال طالبان د سولې خبرو میز ته وهڅوي. عبدالله ویلي چې جګړه د حل لاره نه ده. د ننګرهار کانال 60,000 جریبه ځمکه د خړوبولو په موخه د لمریزې برېښنا پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ځایي چارواکي وایي د ځمکو د خړوبولو لپاره 3614 د لوړ کیفیت لرونکو سولوري تختې نصب شوي دي. او د تکواندو افغان لوبغاړي د اولمپیک لوبو چمتووالي لپاره ازبکستان ته تللي دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړي به د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې تمریني کمپ کې ګډون وکړي.